لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. د پیغام ټي وي د طرفه یو مهمه موضوع او ډېر اهم موضوع چې د هغې ته د عام مسلمانانو ډېر حاجت دی، خاص کر د ذوالحجې میاشت را روانه ده او د ذوالحجې میاشت کې خلک مختلفې بندګیانې کوي او دا هغه میاشت ده چې دې کې یو لس قیمتي ورځې راځي. الله په قسم کړی دی والفجر وليال عشر والشفع والوتر. الله تعالی په دې لسو شپو قسم کړی دی. دا بهترین ورځې شپې دي او زه حمزه نور او موږ سره هغه ملما شیخ نصرت الله ناصر حفظه الله تعالی ورعاه. شیخ صاحب بخیر علی، جزاک الله خیرا. تاسو موږ ډېر قیمتي وخت نه داسې وخت راکړ. الله دې ستاسو عمر او اهل عیال کې برکت واچوي. آمین. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. اولا حمزه نور صاحب تاسو ته او د ستاسو د ټي وي ټول کارمندګانو ته د زړه له کومې په خیر راغلی او ستاسو ته ښه راغلاست وایم. جزاک الله خیرا. الله رب العالمین دې ستاسو او د ستاسو د دې ټیم د ټولو ملګرو الله رب العالمین دې د دوی عمرونو کې الله رب العالمین دې د دوی په ځانونو کې برکت او خیر واچوي. د مسلمانانو دپاره هر قسمه دینی هلې ځلې کوي، مسلمانانو ته د هغې دینی مسایل مخې ته وړاندې کوي. الله رب العالمین دې د ټولو نه راضي شي او الله رب العالمین دې د دوی دپاره د آخرت د لوی مقام او د جنت الفردوس ذریعه وګرځوي. امین. جزاک الله خیر. د شیخ صاحب نقوش ابراهیمي پروګرام کې اولنۍ موضوع چې هغه د قربانۍ او د حج مسایل دي، نو دې کې بس بعضې اهم سوالونه وکړو چې زمونږ کتونکو ته فایده وشي، سامعینو ته فایده وشي. شیخ صاحب د حج څو اقسام دي چې حاجیان پکې قرباني کوي؟ اولنی سوال دا دی، د دې جواب د قرآن او د حدیث په رڼا کې راکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. حج د الله رب العالمین په احکامو کې یو لوی حکم دی چې الله رب العالمین مسلمانانو نه د دې مطالبه کوي او الله رب العالمین مسلمانانو ته دا داسې ورځې ور په برخه کړي دي چې الله رب العالمین د دې ورځو معمولی عمل الله رب العالمین په ډېر څه باندې قبلوي او د اسلام په لوی ستنو کې یوه لویه ستنه هغه حج د بیت الله دی. حج د بیت الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اسلام 15 شیانو باندې بنیاد ایښودلی شوی دی چې یو پکې د بیت الله حج کول دی. حج تمتع هغه حج ته ویلی کېږي چې حاجي روان شي نیت د عمرې وکړي، احلال د عمرې وکړي او هلته عمرې کولو نه وروسته بیا ځان حلال کړي. بیا چې کومه 8مه ورځ د ذوالحجې راځي او په 8مه ورځ باندې دا مینا ته روان شي، د خپل ځای نه احرام وتړي او هلته د حج مناسک ادا کړي، نو دې ته ویلی کېږي حج تمتع. دویم قسم دی حج قران. حج قران ویلی کېږي چې حاجي د خپل وطن نه روان شي او ځان سره قرباني هم روانه کړي. نو دا حاجي چې قرباني ورسره ده، نو دا چې در څو پورې حج نه وي کړی تر هغې پورې به دا په احرام کې وي، نو دې ته ویلی کېږي حج قران. دا 2 قسمونه د حج دي چې په دې کې قرباني په حاجي باندې لازم او فرض ده. لکه الله رب العالمین
په قرآن کې سوره بقره کې فرمای فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي. چا چې تمتع وکړه د عمرې نو په دې باندې څه دی فما استيسر من الهدي چې کوم دته آسانه وي د قربانۍ نه. حافظ ابن کثیر رحم الله فرمای فما استيسر معنا ان يتمكن من الهدي چې څومره دا قادر وي ځان سره دی قرباني هم واخلي. او په بل صحیح حدیث د بخاری کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم صحابه کرام سره حج ته روان شو. کله چې نبی صلی الله علیه وسلم میقات نه روان شو نو الله رب العالمین وحی نازل کړه د حج په باره کې. په دې حج تتلونو کې بعضې صحابه داسې چې هغوی ځان سره قربانۍ نه روانې کړې وي او بعضې داسې چې هغوی سره قربانۍ نه وي. نبی صلی الله علیه وسلم اعلان وکړو چا سره چې قرباني وي نو هغه د ځان نه حلالوي، هغه د عمره حج وګرځوي، یعنی حج او عمره دې دواړه یو ځای کی. او چې د چا سره قرباني نه وي نو هغه د عمره وکي. د حج نیت چې کم کړي دا د بدل کی په عمرې باندې او د عمرې کولو نه وروسته ځان د حلال کې د دپاره هر څه حلال دي. بیا د هغې نه وروسته حج ته دي لاړ شي، هلته د حج مناسک ادا کړي او بیا د قرباني وکي. بل حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم ته صحابه ویلې و یا رسول الله مونږ ته وایې چې تاسو ځانونه حلال کوي او په خپله ځان نه حلالئ. نو نبی صلی الله علیه وسلم ویلی وی لولا انی معی الهدی، که چیرته زما سره هدیه قربانی نه وي نو لاحللت ما به هم ځان حلال کړی وي، خو زما سره قربانی ده نو د دې د وجې نه زه ځان نه حلالومه. نو د دې حدیث او د دې آیات نه معلومه شوه چې دوه قسمونه د حج داسې دي چې په هغې کې قربانی لازمه ده په حج باندې. صحیح، جزاک الله خیرا، بارک الله فیک. شیخ صاحب بل سوال دا دی په حج کې د وینې د تویولو انواع کوم کوم دي؟ حاجی چې کله حج ته ځي نو پنځه داسې یو اقسام دي چې په هغې په وجه باندې په حاجي باندې وینه تویول لازمیږي. چې یو د هغې د اقسامو نه حج تمتع او حج قران دی چې د کم تذکره مخکې وشوه چې په دې کې به حاجي قرباني کوي او وینه به تویوي. دویم قسم چې په هغې کې وینه په دې باندې لازم دی هغه وینه د فدیې ده، دم الفدیه ورته ویلی کېږي. هغه داسې چې د حاجي په احرام په دوران کې داسې یو کار او داسې یو عمل وکړي چې د هغې په وجه باندې په دې باندې وینه لازمیږي. لکه مثلا حاجي د حج ته روان دی او په دې کې د تکلیف دی سر باندې سپږې دي، تکلیف ورته رسیږي، نو دا په دې صورت کې ویښته خرولی شي او په ده باندې لازمه ده وینه تویول. لکه هغه حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو سره حج ته روانو، یو صحابي هغه ناستو نو په هغې باندې دا سپږې را روانې وي او داسې لاندې روانې وي. نو نبی صلی الله علیه وسلم ورنه تپوس وکړو وایي آیا تا ته دا د سر د حشرات نقصان نه درکوي، تکلیف نه در رسوي؟ صحابي ورته ویلې ولې نه د الله رسوله ډېر تکلیف کې یم. نبی صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل سر دې وخروه، د دې په بدله کې ته څه وکړه وینه وتویه، وینه ورکه، دم په تا باندې لازم دی. نو دویم صورت دم الفدیه. دریم صورت دا دی چې د حاجي د احرام دوران کې د حج په دوران کې دا ښکار وکړي نو په دې صورت کې په دې باندې وینه دم لازم دی. لکه قرآن کې الله رب العالمین فرمایي احل لكم صید البحر وطعامه متاعا لكم وللسیارة وحرم عليكم صید البر ما دمتم حرما. په تاسو باندې حرام دی ښکار د وچ ځمکې تر څو پورې چې تاسو په احرام کې. په بل ځای کې قرآن کې الله رب العالمین فرمایي یا ایها الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، ای ایمان والو تاسو ښکار مه کوئ، ښکار مه وژنئ په کوم وخت کې چې تاسو په احرام کې یئ. خو فمن قتله منکم متعمدا، چا چې قصدن په دغه صورت کې ښکار وکړو، ښکار قتل کو، نو فجزاؤه من النعم، د ده بدله شي دا به د دغه شانتي یو حیوان په بدله کې هلته حلالوي او د هغه وینه به روانوي، وینه به تویوي. نو دا دریم صورت دی.
څلورم صورت دا دی چې دا حاجی منع شي، حج ته روان دی او یو عذر یو تکلیف ورته راغلو او د هغې د وجې حج نه حصار شو، نو په دې صورت کې په دې باندې وینه تویول لازم دي. لکه په دې کې الله رب العالمین په قرآن کې فرمایي فإن احصرتم فما استيسر من الهدي، که چېرته تاسو حصار کړی شوئ د حج د بیت الله نه، نو په تاسو باندې لازمه ده چې هدیه کول. دا څلورم صورت دی. پنځم صورت دا دی چې حاجی د احرام په دوران کې داسو کې نزدېکت وکړي د خپل کوروالاو سره، نو په دې صورت کې په دې باندې وینه تویول لازم دي. دغه اقسام دي چې په دې صورتونو کې په حاجی باندې وینه تویول لازم وي. مولوي صاحب بل سوال دا دی چې نبی صلی الله علیه وسلم د حج په دوران کې څو خان حلال کړو؟ نبی صلی الله علیه وسلم حج په دوران کې درې قسمه روایتونه راځي. یو روایت د جابر ابن عبد الله رضی الله عنه نه، او بل د انس ابن مالک رضی الله عنه نه، عبد الله ابن عباس رضی الله عنه نه، چې نبی صلی الله علیه وسلم سل اوخان ځان سره راوستي او په خپل لاس باندې درې شپېته اوخان نبی صلی الله علیه وسلم حلال کړي، او د باقی حکم علی رضی الله عنه ته کړی، باقی علی رضی الله عنه د هغې نه حلال کړي. نو نبی صلی الله علیه وسلم ټوټل سل اوخان راوستي او نبی صلی الله علیه وسلم په خپله درې شپېته حلال کړي، چې دا روایت په مسند احمد او امام مسلم رحمه الله په خپل صحیح کې راوړی دی. صحیح. مولانا صاحب یو بل مهم سوال چې دا اکثر خلک مونږ نه کوي، ادا دی چې یو سړی په خپل ښار او هیواد کې د دې قربانۍ په بدل کې کعبې ته خپل هدیه ورواستي هلته قرباني وکړي، نو آیا دا کافي کېږي ده نه؟ په دې کې علامه ابن باز رحمه الله ډیر یو ښایسته فرق بیان کړی دی. هغه وایي یو د هدیه او دویم د قربانی. قربانی ویلی کېږي په هغه ځای کې د اختر په ورځ باندې ذبیحه کول چې په کوم وطن او په کوم علاقه کې اوسیږي، دا قربانی ده او دا نه ادا کېږي مګر د هغه ځای نه ادا کېږي کوم ځای کې چې ته یې. دویم د هدیه، هدیه دا چې بیت الله ته ولېږي د ځان نه مخکې. نو په دې ځای کې ډېر روایتونه داسې راغلي دي په صحیح بخاري کې د عایشه رضی الله عنها تقریبا ډېر قسمه روایتونه دا دي چې نبی صلی الله علیه وسلم به په مدینه کې او نبی صلی الله علیه وسلم به هدیه بیت الله ته لېږله، او نبی صلی الله علیه وسلم باندې به هغه څه نو حرام کوم چې په حاجی باندې او په محرم باندې حرام دي. نبی صلی الله علیه وسلم ته به هر څه حلال و. په بل روایت کې بیا داسې راځي چې نبی صلی الله علیه وسلم هغه په خپله په ځان باندې هر څه حرام کړي، ویلي تر هغې پورې په ما باندې حرام دی چې تر څو پورې ما لم یبلغ الهدی محله، تر څو پورې چې قرباني خپل ځای ته نه وي رسېدلي. نو که دلته دغه فرق واخیستلی شي چې هدیه بیل شی دی، قرباني بیل شی دی، نو بیا قرباني خپل وطن او خپل ښار پورې تعلق لري او هدیه هغه د بیت الله پورې تعلق لري. صحیح. مطلب اضحیه د قرباني چې ده د ځان له بیل عبادت دی، او د هدیه چې کوم موږ حج له ځان سره بوځو دا بیل عبادت دی، دا جدا جدا عبادات دي. صحیح. جزاک الله خیر. مولوي صاحب یو بل سوال دا دی چې آیا حاجي صاحب په حج په دوران کې په خپل لاس باندې اضحیه قرباني کولی شي؟ او دا خو بالکل حاجي صاحب په خپل لاس باندې قرباني وغیره کولی شي. مخکې صحیح حدیث د نبی صلی الله علیه وسلم ذکر شو چې نبی صلی الله علیه وسلم څه کړي، په حج کې په خپله درې شپېته اوښانې حلال کړي. نو ګوره په خپله قرباني او په خپله ذبحه یې کړې ده. دغه رنګې بل حدیث کې راځي چې نبی صلی الله علیه وسلم په اوښان حلال کړل په خپله، او دغه رنګې دوه ګډانې چې کبشین املحین، دوه ګډان یو هم عمره برابر هغه یې څه کړه په مدینه کې حلال کړي دي، او دا وایي په څه کړي دی په ولاړه باندې په بیت الله کې. نو دې ځای کې دا دغه دی چې نبی صلی الله علیه وسلم په خپله حلال کړي، نو هر حاجي کولی شي چې هغه حلال کړي. صحیح. جزاک الله خیر. مولوي صاحب کوم حاجي صاحب په خپل کلي کور کې قرباني ولري، آیا د حج په دوران کې د قرباني یاد کولی شي؟ نه، ځکه حاجي سره په خپله په بیت الله کې هلته هغه سره هدیه شته دی، قرباني شته دی، اما
نو د دې سره د قربانۍ ضرورت نشته. اما که په کلي کې په خپل وطن کې هیواد کې د هغې بچي اولاد ښځه وغیره پاتې دي او هغوی قرباني کوي، نو دا قرباني د هغوی نه حسابیږي، نه د دې نه حسابیږي، ځکه دوی خپله قرباني په بیت الله کې کړې ده. نو دا د کلي وطن او د هیواد قرباني دا د هغوی نه نه حسابیږي، نو دا هلته نشي یادولی چې دام زما د طرف نه ده. صحیح. بعضې حاجیان یې ځان باندې یو قسمه تکلیف راولي او حال دا چې دین خو ډېر اسان دی، هلته به د حج خرچه هم شي او بیا دلته په کور کلي وطن کې هم قرباني کوي. هغه څه د وجې نه کوي، یا خو د دین مسایلو نه خبر نه وي. نو ډېر زموږ وروڼه داسې دي چې هغوی حج اخراجات هم ځان باندې برداشت کړي، خامخا غټه خرچه نن سبا چې 7-8 لاک روپۍ لګېږي او دلته هم قرباني کېږي، نو بیا ډېر غټ بوجي. لہذا دین اليسر، دین آسان دی او الله رب العالمین په موږ باندې لا یکلف الله نفسا الا وسعها. نو یقینا چې دین کې اسانتیا ده، سړی د احکامو نه خبر شي. نو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې کوم دین نازل شوی هغه به انتهایی آسان دی. مولوي صاحب اخرنی سوال دا دی، د اضحی متعلق موانعونه حاجي صاحب کله حلالیدی شي؟ نو حاجي صاحب د اضحی د موانعونه کله چې دا د حج مناسک وغیره پوره کی، چې اول سو کی قربانیو کې او د هغې نه وروسته ذبحه سر خپل سر وخورئ، نو د هغې نه وروسته د ده دپاره هر څه حلال دي. هغه موانع چې د ده دپاره په احرام کې ممنوع، په احرام په حالت کې د دپاره جایز نو، کله چې احرام نه خلاص شو نو د دې نه وروسته د دپاره هر څه حلال دي، چې هغه د یوم النحر په ورځ باندې اول قرباني کول دي، بیا د هغې نه وروسته سر خرول دي او بیا طواف افاظه کول، نو د دې نه وروسته د دپاره هر څه حلالېږي. دا د دې دپاره موانع دي. مولانا صاحب تاسو بعضې احکام دلته ذکر کړو، هغه یو حکم دا و چې حاجي به حلق کوي، مطلب سر به خرئ. نو یو خو حلق دی، بل قصر دی، سر کمول. نو په دې دواړو کې کوم یو افضل دی او نبی صلی الله علیه وسلم کوم یو ته ترغیب ورکړی دی؟ په حج په دوران کې کله چې حاجي د حج مناسک ادا کوي او اخرنی حکم او اخرنی کار چې هغه د هغې نه وروسته حاجي دپاره هر څه حلالېږي، هغه د حاجي دپاره سر خرول دي. چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم ورته دعا کړي، نو معلومیږي دا چې دا ډېر محبوب عملو د الله رسول صلی الله علیه وسلم ته. بلکې د الله رسول صلی الله علیه وسلم په خپله په حدیبیې مقام کې صحابو ته ویلي وایي ای صحابو پاسېږئ خپل سرونه وخروئ. نو صحابو دا نه غوښتله چې سرونه وخورئ، چې موږ راغلي وو د بیت الله ته او عمرې ته راغلي، موږ به خامخا عمره کوو. نبی صلی الله علیه وسلم کو خپل خیمې ته راغلو او خفه دی. نبی صلی الله علیه وسلم ته بیبي وایي چې ولې خفه یې؟ صحابو ته مې ویلې چې سرونه وخروئ، هغوی نه کوي، نه یې خورئ. نبی صلی الله علیه وسلم ته بیبي وایي چې پاسېږه اول په خپله وخوروه، د هغې نه وروسته په خپله صحابه هغوی ستا په اتباع کې سرونه خورئ. نو نبی صلی الله علیه وسلم بار راوتلو، صحابي ته ویلې وایي راشه زما سر وخروه. نو نبی صلی الله علیه وسلم دلته هم سر خرولی دی، کنه په کار دا چې قصر یې کړی وي، نه دا حلق دا ډېر بهتر دی، نو حلق کول په کار دی. بګې صحیح. جزاک الله خیرا. محترمینو سامعینو، الله رب العالمین دې مونږه حج د بیت الله بار بار نصیب کی او دا کوم احکام چې مونږ ویلې د قرآن او د حدیث نه مستنبت، الله دې د دې احکام باندې عمل کول توفیق راکړي په حج په دوران کې. او کوم رونه خویندې چې حج یې نه وي کړی، الله دې توفیق ورکړي چې حج وکړي. او د هر مسلمان په زړه کې دا خواهش دی چې زه د بیت الله دیدار وکم. نو الله رب العالمین دې مونږه بیت الله ته بار بار راوبلي. زمونږه وقت ختمیږي، ان شاء الله تعالی را روان پروګرام کې به لیدل کوو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك. د پیغام پښتو ټي وي ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبني بشمیره تعلیمي او دینی ویډیوز لپاره زموږ پاڼه سبسکرایب کړئ او زموږ د نوي ویډیوز نه د اپډیټ لپاره په بیل آیکن کلیک کړئ.